السلام علیکم، څنګه مینوالو خیر تاسو خیرونه. نن به تاسو سره د ریشه دار حلیم یو داسې مزیداره او داسې اسانه ریسیپي شیر کوم چې که څوک دا په اول ځل هم جوړوي نو هغوی نو به هم دا ډېر ښایسته راځي. نو حلیم دپاره به مونږ یو کپ دا ټول دالونه راواخلو. یو کپ چنا دال دی، یو کپ مسور دال دی، یو کپ غټې وریجې دي، یو کپ ثابت مسور دال دی او یو کپ زیړ ماش والا دال دی. دالونه مې ټول ښه وینځل 3 ځله او بیا مې خوشته کړله. بس په دا موږ 4 غنټې داسې کېدو چې ښه خوشته شي، پاسته شي. او دلته به ور یو 2 غوټې پیاز سره کړو، دا به پکې موږ استعمالو. نو پیاز مو سره کړه، دا به اوس د تیلو نه راوباسو او سایډ ته به یې کېږدو. او 1.5 کیلو به غټه غوښه اخلو، کومه چې موږ ښه انځري ده او اوبه مو ترې لرې کړي دي. او یوه غټه غوټه به د پیاز اخلو، کوم چې موږ نری کټ کړي ده. بس په کوکر راواخلو او په دې کې به 1.5 کپ تیل واچو. حلیم کې تیل لږ ډېر لګي، نو دې وجې نه پکې موږ سی واچو، مطلب 1.5 کپ پکې اچو. چې تیل لږ شان ګرم شو نو دې کې مې پیاز ور واچو. اوس به دا معمولي شان سور کړو د تیلو کې. پیاز چې داسې معمولي شان سره شو نو بیا مې پکې 2 چمچې د اوږې او ادرک پیسټ واچو. اوږه او ادرک مو ښه سره کړه. اوس په دې کې غوښه واچو. تاسو دا نری غوښه کې او چکن کې هم پخولی شئ، مطلب مټن یا چکن کې هم پخولی شئ. مطلب دې دپاره صرف غټه غوښه ضروري نه ده، دا په چکن کې هم پخیږي او نری غوښه کې هم پخیږي. اوس په دا غوښه په تیز اور باندې داسې 15 منټه سره کړو په دې تیلو کې. او دالون کې به موږ یو وړوکی کپ دلیا اخلو، دا به موږ خوشته کړو، سایډ ته به کېږدو. دلته چې غوښه ښه سره شوه، دې کې به اوس موږ دا سمپل ساده مسالې واچو. کومې کې چې غټه چمچه دنیا پاوډر، 1 چمچه سور مرچکې پاوډر، 1 چمچه هلدي پاوډر او 1 چمچه مالګه شامله ده. دې مسالو سره به لږ اوبه ور واچو چې مسالې ونه سوځي. اوس په دا یو داسې 2 منټه دې مسالو سره کړو چې دا غوښه د مسالې ښه واخلي. ملګرو حلیم کې ټماټر نه اچئ خلک، دې کې به موږ ماسته اچو. که ماسته ټینګ وي نو لږې شان اوبه پکې واچوئ، مکس را مکس پکې چې نری شي او بیا به یې پکې ور واچوئ. دې ټیم کې به ګیس ډېر زیات سلو کړئ، ځکه چې په تیز اور باندې دا ماسته بیا خرابېږي. اوس چې دا ماسته هم دې کې بالکل غایب شي، مطلب پاخه شي، نو بیا به موږ په دې کې دومره اوبه واچو چې غوښه پکې ښه مزیداره خوړونه پخه شي. اوبو نه مخکې پکې موږ دا سره کړي پیاز اچو، کوم چې موږ په سټارټ کې سره کړو. ټول به پکې نه اچو، لږ شان به پکې واچو، نور به موږ بیا په اخره کې استعمالو. بس اوس پکې دا پیاز ولړو راولړو او دومره اوبه پکې واچو چې غوښه پکې پخه شي. او سر به پکې کېږدو او د 1 غنټې دپاره به یې پخه کړو. مګر دا غټه غوښه ده نو ټایم به له موږ ډېر ورکوو. دلته د دالونو 4 غنټې شوي دي او دا ښه مزیدار خوشته شوي دي. اوس په یو بل لوښي راواخلو او په هغې کې به دا دال واچو، ورسره پکې هغه دلیه واچو. دې دلیې سره به دا حلیم زموږ ډېر زیات ریشه دار راځي. که ستاسو سره دلیه نه وي نو تاسو پکې لږ شان غنم هم اچولی شئ. بس دالونو کې هم دونه اوبه واچولې چې دا پکې پاخه شي. نو په یو ګیس باندې مو غوښه باندې کړې ده او په بل مو دالونه باندې کړي. دالونه چې په خوټ کېدو کې راشي نو دې باندې سپین زګ راشي، دا به ترې لرې کړو. دې نه بعد به د دالونو کې 1 چمچ هلدي پاوډر واچو. صرف هلدي به پکې واچو، مالګه یا مسالې نور هېڅ شی به پکې نه اچو. هلدي به مې ځکه واچول چې دې سره به د حلیم کلر ډېر زیات ښکلی راځي. او دې کې به موږ ټولې د کور مسالې اچو، پیکټ والا مساله پکې بالکل نه اچو. نو بس دالونه او غوښه باندې پخېدو ته منځ کې موږ سره ټایم و، نو دې لپاره مزیداره شان مساله به تیاره کړو. مسالو کې 1 چمچ زیره ده، 1 وړه چمچ کالی مرچ دي، جایفل جوتری دي، تیز پتا ده، دارچینی دي، لونګ دي او هرې الایچي دي او بادیان کې پول دي. بادیان کې پول د کم ته چې سټار مساله وایي. اوس په دا هر څه په جوسر کې ښه مزیدار ګرایند کړو. نو مساله تیاره شوه، دا به اوس سایډ ته کېږدو. دلته دالونو 25 منټ وشو او دا ښه مزیدار خوړین پاخه شو. اوس موږ په دې پسې ګیس بند کړو او د پکې لاندې به یې کېږدو چې زر یخ شي. دالونه موږ خوشته کړي وو نو ځکه ډېر زیات زر پاخه شو. او غوښې هم 1 غنټه وشوه. اوس پر دې نه هم سر لرې کړو او دا به هم چیک کړو چې د دې څه پوزیشن دی. دې کې خو هغه اوبه تقریبا وچې شوي دي، خو دا کمې لږې شان چې پکې دي، مطلب دا مساله شان چې پکې ښکاري، دا به موږ د دې نه یو بل لوښي کې واچو. مطلب دا ترکاري شان به ترې لرې کړو او غوښه به موږ په سمسای باندې ښه وټکو. نو ترکاري هم ترې لرې کړه. اوس په یو درنه سمسای راواخلو او په دې به دا غوښه وټکو. غوښه ښه مزیداره پخ شوې ده، نو دې سمسای سره به زر میده شي. لږ شان به پکې محنت لګي، خو دې سره به دا ډېره په اسانه باندې میده شي. که تاسو غواړئ نو چاپر کې هم میده کولی شئ. دلته ما دا داسې 15-16 منټه په دې سمسای باندې ښه وټکول، نو هغې سره دا په اسانه میده شوه. اوس به راشو دالونو طرف ته. نو دالونه هم ښه مزیدار یخ شوي دي، دا به په جوسر کې ور واچو او بلینډ به یې کړو، ځکه چې دا په سمسای نه ټکولی کېږي. که په سمسای دا ټکوو نو ماښام به شي او دا به میده نه شي. نو دالونو کې خو به بالکل نشته، لږې لږې اوبه پکې ور اچوو
او میده که وبی او ډایرکټ به کوکر ته ور اچوو. دلته دالونه ډېر زیات دي نو داسې 4-5 پیرې بادام مو په دې جوسر کې میده کړو او کوکر ته به ور واچوو، مطلب هغه غوښې ته به ور واچوو. اوس به دا ښه مکس را مکس کړو دې غوښه کې. ګیس به پسې ولګوو او 10-15 منټ به یو ځای پاخه کړو. او نو پکې سمسای والا بیا هم پسې ګیس ولګوو. اوس به په دې کې هغه ترکاري واچوو کومه چې موږ لرې کړې وه په سټارټ کې. دا به پکې ښه ولړو را ولړو او بس ګیس به پسې آن کړو او دغه شان به یې لړو را لړو چې دا هر څه ښه سم مزېدار میده شي. هسې خو غوښه هم ښه میده شوې ده او دالونه هم مونږه په جوسر باندې وواله، څه پکې نشته داسې. بس پخه وبی او دا سمسای به پکې وهو. دې سره به په دې کې داسې لاهې شان جوړ شي، مطلب د حلیم به داسې ریشه دار شان شي. او که د غوښې پکې څه لږ ډېر پیسونه نه میده شوي هغه به پکې هم ښه مزېدار میده شي. مخکې به چې خلکو حلیم پخوله همدغه شان سمسای باندې به میده کوله، مطلب دا به پکې وهله او دا هر څه به پکې میده کوله او ځان له به یې د لاس بیخ وایستو. اوس خو جوسرې دي چاپرې دي نو کار ډېر زیات آسان شوی دی. نو په اخره کې پکې هغه مساله واچو کومه چې مونږ جوړه کړې وه، مطلب هغه جمدی مساله چې کومه وه، او داسې 15 منټه به یې نور پخه کړو. دا هم پکې ځکه په اخره کې واچوله، که په سټارټ کې مچولې وې نو بیا به د حلیم دا کلر داسې تور غونته کې و، نو اینډ کې مو واچوله. دې سره به حلیم کلر مزیدار هم وي او حلیم به زموږ ډېر زیات خوندور وي. زیاتره خلک دی کې هغه پیکټ والا مساله واچي او بس بیا پکې نور څه نه اچوي، هغې کې پاخه کړي. هغه طریقه هم صحیح ده او دا کور والا مسالو کې چې پوخ شي نو دې ذایقه ډېره زیاته خوندوره وي. نو اوس د دې غوښې او دالونو یو ځای تقریبا 15 منټ وشو او دا بالکل تیار شو. اوس به پسې ګیس بند کړو او یو لوښي کې به یې راواچو. دا د دې فاینل لوک ماشاءالله حلیم څومره ریشه دار پاخه شو. او له پاسه به یې دا سپایسس واچو کوم چې موږ مخکې نه کټ کړي وو تیار مو ښودي. نو دا لږه شان ترکاري چې ما بچ کړې وه دا به په اخره کې واچو او په سمسای به پکې مکس را مکس کړو. دا سټپ دونه ضروري نه دی، مطلب ستاسو خپله خوښه ده که کوئ پکې او که نه کوئ. بس به دا هر څه ور واچو او بس کې به نو ورته انجوای به یې کړو. او که ستاسو زموږ ریسیپي خوښه شوي په دې خبره زموږ چینل هم لایک کړئ، هم سبسکرایب کړئ او هم خپل خپلوانو سره شیر کړئ چې هغوی ترې نه هم خوندونه واخلي.